ننګرهار همیشه بهار ښکلي ښار کې یو. دا ځل د ننګرهار د نوي پرمختګونو باندې درته خپرونه جوړوو. سخته بنده وه، تاسې شاهد یاستئ؟ بالکل دا داسې وه لکه ارک شو، ارک کې دومره ټانکونه ولاړ نو لکه دلته چې ولاړو. د هغه ساحې کې به موږ په ودرېدو ته نه پرېښودلو. ولې بنده وه؟ بس دلته د یو زورواکي کور و. سخته بنده وه. و دا لار چې موږ رالو دا لاره مخکې دا لار بنده وه، داسې دغه لار داسې بنده وه، دغه لار داسې بنده وه، مکمل بندي وې. نو دلته غټ غټ د جمهوریت غټ غټ عسکر دلته پراته وه. نو هغه چې موږ رالو هغه د امریکا خوشي کړله، نو بیا دا لارې موږ ګرده خلاصې کړه. ورته خوشبینه په دې چې دا ګندګي به هم د دې ځای نه په خیر خلاصه شي. بل دا سرای والا چې څونه دي دوکانداران ټول به منظم شي. ټول به انشاءالله هر څه به منظم شي. خوشحاله به خوشحاله دا سختن تعالی په سپیشلی نامه سلام سلام افغانستان. ټول ستړي مشئ، ښه راغلاست او هرکلی. ننګرهار همیشه بهار ښکلي ښار کې یو. دا ځل د ننګرهار د نوي پرمختګونو باندې درته خپرونه جوړوو. نوی ننګرهار یا هم جدید ننګرهار. نو قدرمن لیدونکو، مسافرو خویندو ورونو، تاسو دا د ننګرهار دا ښایسته ویډیو هم وګورئ او په ننګرهار کې نوي پرمختګونه څه شوي دي او د جمهوریت په وخت کې چې کومې لارې بندې وي، کومې لارې ګودرې، هغه نن په دې موجوده حکومت کې خلاصې دي. نو تاسو ته د ننګرهار همیشه بهار ښکلې خپرونه جوړوو. خپرونه وګورئ، ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ. دا لاره په جمهوریت کې ډیره سخته بنده وه، اما اوس هم په دغې لاره باندې د موجوده حکومت یو چارواکي یا هم یو قمندان کور دی. ځکه دا لاره اوس هم خلاصه ده. یو رشکوان را روان دی، دې سره خبرې کوم او د دې لارې په اړه به معلومات ترېنه والم. السلام علیکم، جوړ په خیر، ستړی مشي کاکا. خوشحاله اوسه. لږ مخکې راشه، لږ مخکې راشه چې دا لاره بنده نه شي او خوشحاله اوسې. ډېره مننه. ستاسو نوم مبارک؟ حیات الله. حیات الله. څومره وخت کېږي تاسو رشکه چلوئ؟ ما ډېر وخت کېږي، تقریبا 10 کاله کېږي. 10 کاله کېږي. کمرمین لږ مخکې راشه چې حیات الله کاکا نو خلک وپېژني که نه. حیات الله کاکا په ننګرهار کې 10 کاله کېږي چې رشکه چلوي. بالکل 10 کالو دا لاره چې د مخکې ډېره سخته بنده وه، تاسې شاهد یاستئ؟ بالکل دا داسې وه لکه ارک شو، ارک کې دومره ټانکونه ولاړ نو لکه دلته چې ولاړو. د هغه ساحې کې به موږ په ودرېدو ته نه پرېښودلو. ولې بنده وه؟ بس دلته د یو زورواکي کور و. چارواکي و؟ چارواکي و، د تېر حکومت. د تېر حکومت و.
یعنی مشکلات ډېرو لارې ډېرې بیخي دا لاره څه کوي چې دا لاره بنده وه خواته لاره بنده او ټول لارې بندې وې اوس په موجوده حکومت اسلامي امارت کې چې خلاصه ده شپې هم راتلی شو د ورځې هم راتلی شو هر وخت راتلی شو ښه ډاډه راتلی شو ښه ډاډه راتلی شو او رش ګڼه ګوڼه به هم دغې بیخي داسې وه چې دا لاره به هغسې به تلو هلته به رش جوړ شو ګنټو ګنټو به ولاړو مونږ تلل به نه شو نه 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 او اوس اوس ماشاءالله بارځ کې چې ځو به دویمه چې ولایت مخې ته هم لاړ شو هم تاسې خبره نشته یعنی په ننګرهار کې داسې ډېرې لارې مخکې چې بندې به دا چارواکي کور چې هغه لاره به بنده وه بنده اما نن خلاصه ده شکر الحمدلله ټوله لارې خلاصې خوشحاله اوسئ ډېره مننه ملتیا مو وکړئ او له ننګرهاره ښایسته خپرونه وګورئ ملتیا مو وکړئ دلته دا یو څو ځوانان ولاړ دي دوی سره خبرې کوم السلام علیکم جوړ په خیر تازه ستړی مشي قاري صاحب څنګه تم ستړی مشي څنګه په خیر شه تم ستړی مشي څنګه ډیره مننه خوشاله اوسئ ستاسو نوم مبارک ما نوم راز محمد ذاکر راز محمد ذاکر ښه قاري صاحب څنګه یې ښې جوړ یم الحمدلله تاسو خوشاله اوسئ د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لري افغانستان خو موږ د افغانانو ګډ کور دی د هر ولایت سره تعلق لرو بیا موږ په کوم ځای کې وظیفه بیا په هغه ځای کې بیا لکه د کوم ولایت یې ته خپله زه خپله د روزګان ولایت روزګان ماشاءالله تاسې وګورئ د روزګان ولایت خلک هم خوشبختانه نن په ننګرهار کې پیدا کیږي او هغه د شته د شتون لري نو څنګه چې یادونه وکړله دا ټول زموږ او ستاسو په ګډه کور دی او ټول زموږ افغانان چې څوک هم افغان په افغانستان په نوم باندې یادېږي که نه چش کې دلته دلته مې کور دی ښه کور دی ماشاءالله ننګرهار ته دې کور راوړی دی نو هو ننګرهار ته مې کور راوړی دی او مصروفیت دې څه دی مصروفیت مې وظیفه دی وظیفه لرم په وظیفه اسلامي کې ښه ماشاءالله بس الله دې کامیابه لره دغه لاره کې راغلم ماشاءالله د ډېر وخت نه بعد دا لاره مې ولیدله ډېر زیات خوشحاله شوم قاري صاحب دا چې دی په جمهوریت کې دا لاره ډېره سخته بنده وه هو دا لاره چې موږ رالو دا لاره مخکې دا لار بنده وه داسې دغه لار داسې بنده وه دغه لار داسې بنده وه مکمل بندې وې نو دلته غټ د جمهوریت غټ عسکر دلته پراته وه نو هغه چې موږ رالو هغه د امریکا خوشي کړله نو بیا دا لارې موږ ګرده خلاص کړله دا ګرده خلاص ولې پر مخ باندې نور جوس پورې خلاص دا ګرده دولتي سرای نه دي دا مکمل ګرده دولتي سرای نه دي دا ولس پر دې لار باندې پر غصب شوي وو دا ځایونه غصب شوي وو څوک نه پرېښولي اوس مکمل د ولس پر مخ باندې موږ دا لارې خلاص کړلې ولس خوشحاله دی اوس ولس خوشحاله دي ښه محکمه خوشحاله دي هیڅ دغه نه لري موږ ته چې راغلي یا راته ووایي چې دغه مشکل موږ لرو یا دغه یا دا لار باندې ګڼه ګوڼه ننګرهار کې اوس ډېره شوې که نه ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده ولس نفوس ډېر زیات شوی دی ډېر دا چیرته و څنګه را پیدا شو نو دا چې د بچکر تللی و یا چکر باندې ډېر نه دي مخکې مهاجرین و یا په بل دولت کې په بل دولت کې ونه د افغانستان امارات کم دغه چې وکتله چې دی پخوا تښتېدل ځینې دغه کم حاکمیت چې وکتله چې ښه حکومت دی نو برته ورته راجمن شول برته راغله نو برته خپل وطنو ته وراله ښه خوشحاله اوسئ نو په دغه لاره به ځو د خیره سره نور خلکو سره به هم خبرې کوو او تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ قربان شو ډېره مننه قربان مو شو ډېره مننه خیر اوسئ ملتیا مو وکړئ جلال آباد ښار کې درته ښایسته خپرونه جوړوو زموږ سره پاتې شئ ماشاءالله دا لاره اوس خلاصه شوې ده او د ننګرهار ډېرې داسې سختترینې لارې چې دی هغه اوس خلاصې شوي دي د بیې رغونې چارې هم زیاتره سیمو کې د ننګرهار چې دی شوي دي زیاتره افتتاح شوي زیاتره کارونه روان دي د ښاروالۍ مربوط شوه تر څنګ د ترافیکو مربوط هم ځینې کارونه شوي دي نو خپرونه وګورئ له ښایسته ننګرهار نه زما سره پاتې شئ او ملتیا مو وکئ
بیا هم ښه راغلاست. دا سړک چې تاسې ګورئ دا د چپلیار اډې نه راغلی دی، مستقیما همداسې تالاشۍ چوک د غنمو منډۍ پلو ته وتی دی. دا سړک به هم له خیره سره پخیږي او د خلکو به ډېر زیات مشکلات په دغه سړک باندې راپکېږي، ځکه په هغه سړک باندې رش ګڼه ډېر زیات دي. نو دا یو فرعي سړک دی او د دې افتتاح ته به هم له خیره راځو. کار روان دی، مخکې ځو راځئ ملتیا مو وکړئ او د دې سیمې خلکو سره به هم خبرې کوو. زموږ سره پاتې شئ. السلام علیکم. جوړ په خیر. محترم ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ستاسې نوم مبارک؟ سید حضرت ننګرهار اوسېدونکی چپلیار ولسوالۍ. ماشاءالله. سید حضرت ننګرهار اوسېدونکی او چپلیار ولسوالۍ. مصروفیت مو څه دی؟ دلته ترکاري کار کوو د تالاشۍ چوک کې. ډېر ښه، ډېر ښه، خوشحاله اوسئ. په دغه لاره روان وي او دغه لاره چې دا د چپلیار اډې نه مستقلا دغه سړک چې دی تر تالاشۍ چوک نه رسیده، کومه لاره چې غنمو منډۍ ته تاوه شوې ده که نه، دغه لاره پخېږي له خیره سره. څومره ورته خوشبین یاستئ، څومره خوشحاله یاستئ؟ والله چې خوشبینه خو ډېر زیات دي، ورته بس امارات نه ډېره زیاته مننه چې داسې بیا رغونې کارونه مخ په وړاندې وړي. او دلته مخکې ډېر زیات مشکلات و، ګندګي به ډېره زیاته وه او دغه سړک په جوړېدو داسې شاته جوړ دلته بل دم دی جوړه. او بالکل. هغه بیا کومه خوا تللی دی؟ اطبایي کوڅې ګورباغ سره وصل ده او دا هم خدای جوړ کړي. انشاءالله موږ ورته خوشبینه به دي چې دا ګندګي به هم د دې ځای نه په خیر خلاصه شي. بل دا سرای والا چې څونه دي دکانداران ټول به منظم شي. ټول به انشاءالله هر څه به منظم شي. خوشحاله به خوشحاله اوسئ. د ننګرهار په شمول د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د بیې رغونې کارونه روان دي، په چټکۍ سره خبر یاستئ؟ بالکل روان دي، ښه چټک روان دي ماشاءالله. کامیاب دي انشاءالله. کامیاب دي. بس زمونږ د دې نه لا په هیله زیاته کارو ته موږ امیدواره یو او انشاءالله دویم لاس په کار دی. موږ وینو، لیدلي، خبرېږو ولسوالیو اطرافاتو کې، په ښاریاتو کې داسې ډېر کارونه انشاءالله روان دي. موږ یې ګورو او ډېر ښه په منظم ډول او ښه په شفاف ډول روان دي. دا چې کله له خیره افتتاح کېږي دا سړک بیا به هم راځو له خیره سره انشاءالله. کم وخت ورته پاتې دی. کله چې دا افتتاح شي له خیره سره آغاز وکړي، خلک به دې باندې تګ راتګ شروع کړي، څومره سهولت به مخته راشي؟ ډېر سهولت. او دا خو ما درته مخکې ویلي، دلته به داسې ګندګي وه چې په میاشتو به ډمپرو ګندګیانې د دې ځای نه لرې کولې ښاروالۍ. او اوس یو سړک شي، کانکریټ شي، نو پیاده خلکو ته، نور موټرو ته ډېر عمومي سړک کوم چې د تالاشۍ چوک نه انګورباغ رش ډېر زیات، هغه رش په کرپم دی خو بیا هم رش پکې ډېر رش په زیات ته به دې به رش هم د دې خاطره هلته کم شي او انشاءالله ډېر سهولت به راشي. ډېره مننه، قربان اوسئ. ملتیا مو وکړه یا نوی ننګرهار یا هم ننګرهار جدید خپرونه وګورئ، یا کار ښه په درست سره شروع دی. ملتیا مو وکړئ.
بیا هم ښه راغلاست او هرکلی جلال آباد ښار کې یو غټ پرمختګ چې هغه دا شوی دی چې سیمټي موانع لرې شوي او دلته ډېر یو فوقالعاده ډېر ښایسته منظمې موانع جوړې شوي دي او پلاسټیکي شکل کې تاسې وګورئ نو سپرینګ دار دي نو سپرینګ چې دی ډریورانو ته هیڅ تاوان نه رسوي. سلام علیکم، جوړ په خیر، خوشحاله اوسئ. نوم مبارک مو؟ نوم مې مجاهد دی. مجاهد جانه څنګه یې، ژوند په خیر؟ شکر دی الحمدلله، په دې حال باندې الله نه راضي. قربان مو شمه. ګاډی شخصي دی کلینی؟ شخصي دی. شخصي. ډېر ښه. جلال آباد ښار کې دغه نوی پرمختګ شوی دی، دغه موانع تاسې ګورئ ډېر منظم ډېر ښایسته، لکه دغه سړک یې دوه طرفه کړی دی. بالکل دا ډېر ښایسته او یو خو ډېر ښه لوکس ښکاري. دویمه کار که موټر سره ټچ شي داسې راوړي بل د ترافیکي اصول کې دا ډېر ښه راغلی، ځکه دې کې رشکي دا شیان به پکې وتل نه وتل، موټر به بې لاسه راته، دا ډېر ښه شو منظم شو. موږ د ترافیکو سره دا په یو کومک په لحاظ باندې دا ولګېد، د ښار ښکلا هم ده او د دې ترافیکو سره هم کومک دی او ګاډو سره هم کومک. بله مجاهد جانه مخکې به دا موانع غټې غټې وي او سیمټي وي که نه، نیم سړکو به هغې نیولې او دا ډېر ورکوټی دی او د لرې ځای نه ښکاري، بل به چې چراغ پرې ولګېږي دا شوبین کوي، ښکاري سړی بیداره کوي په ډریورۍ په اصولو کې. او هغه موانع چې به وي هغه که به دې لږ اخوا چې موټر به دې سره خرابېده، موټر به هم خرابېدو، تکلیف به مو، سړک به هم تنګه و، خلکو ته هم ازار و. بلې اوس سړی په دغه موانعو کې اخوا تېرېدی را تېرېدی هم شي که نه، پیاده کسي پیاده کې تېرېدی را تېرېدی هم شي. دویمه خبره دا ده که چېرته د موانع سره ستا موټر ټکر شي که نه، دا موانع خوځېږي، دا چیزې راځي، موټر ته تاوان نه رسېږي، نه دې ته تاوان رسېږي، نه موټر ته تاوان رسېږي. نو خوشحاله اوسئ مجاهد جان، ډېره مننه، قربان مو شم، ډېره مننه، الله مو مل شه. ملتیا مو وکړئ او جلال آباد ښار کې درته خپرونه جوړو، خوند ترېنه والی. بیا هم ښه راغلاست او هرکلی دا وه د جلال آباد ښار په زړه پورې ښایسته خپرونه. جلال آباد ښار یا نوی ننګرهار یا هم ننګرهار جدید. هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا یوې نوې خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی بهونکي ستن تعالی رب سپارم چې ته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د سولړي سوکاله تلفاتې افغانستان په هیله لوی الله عمل. د خدای په امان.